ډاکټر محمد اشرف غني د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتې. دا چې ډاکټر محمد اشرف غني څنګه ولې بخښنه غوښتې، ملګرو که غواړئ چې په پوره جزئیاتو ځان پوه کړئ د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان له خلکو له دې کبله بخښنه غوښتې چې ونه توانېد چارې په بل ډول پای ته ورسوي. کله چې طالبان کابل ته ننوتلل نو غني له هېواد ووت. اشرف غني د سې شنبې په ورځ په ټویټر کې په یوې خپره شوې اعلامیه کې خپلې پخوانۍ څرګندونې تکرار کړې دي چې د ارګ امنیتي پرسونل په ټینګار یې هېواد پرېښود. څو کوڅه په کوڅه د خونړیو جنګونو مخه یې نیولې وي. پخوانی ولسمشر د خواشینۍ په څرګندونو سره لیکلي چې دوره د پخواني اسلافو د تراژیدیو سره په مشابه ډول د ثبات او ابادۍ د ټینګښت پرته ختمه شوه. زه د افغانستان له خلکو بخښنه غواړم چې ومې نشو کړی دا په بل ډول پای ته ورسوم. د افغانستان د خلکو په وړاندې زما تعهد هېڅکله متزلزله شوی نه دی او باقي پاتې ټول عمر کې به راته لارښود وي. غني له افغانستان نه د خپل وتلو په هکله ویلي د کابل ترک کول زما لپاره سخته پرېکړه وه، خو باور مې درلود چې دا د ټوپکونو د خاموشه ساتلو د کابل د 6 میلیونو وګړو د ژغورنې یوازینۍ لاره وه. له کابل څخه د غني وتل په پلازمینه کې د حرج او مرج سبب شول او په زرګونو کسانو له خپل هېواد څخه د وتلو لپاره څو ورځې د کابل هوایي ډګر ته د ننوتلو په هڅه کې وو. اشرف غني د حکومت د سقوط په تعقیب کولو کې له کابل هوایي ډګر څخه د الوتکو په واسطه د سترې تخلیې چارې پیل شوې. پر پخواني ولسمشر باندې ځینې څېړونکي او افغانان دا انتقاد کوي که چیرې موقتي ادارې ته واک سپارل شوی وای ښایي وضعیت دې حالات ته نه وي رسېدلی. د AFG چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.